بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. تیر درس کې مو پیراګراف ګروپ زده کو. دغه به ان شاء الله سټایل ګروپ شروع کوو او سټایل ګروپ به وایو. سټایلز لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي ډیزاین ته وایي. فار ایگزامپل زه کولی شم چې د خپل ټیکس هیډینګ ته یا باډي ټیکس ته ډیزاین ورکم. لایک فار ایگزامپل دا ما ولیکو. زه غواړم چې دغه ته ډیزاین ورکم. خو یاد ساتئ تاسو به دې ته هیډینګ ورکوئ. هیډینګ نمبر 1، هیډینګ نمبر 2، هیډینګ نمبر 3. موږ سره په مس افیس کې 9 هیډینګونه موجود دي. هیډینګ 1 شارټکټ کنټرول الټ 1 دی. هیډینګ 2 شارټکټ کنټرول الټ 2 دی. هیډینګ 3 شارټکټ کنټرول الټ 3 دی. هیډینګ 4 شارټکټ نشته، ته ورته برابرول شي، ته ورته جوړول شي. همدغه سټایل ګروپ نه ورته اساین کولای شي. هیډینګ 4، هیډینګ 5، هیډینګ 6، هیډینګ 7، هیډینګ 8 and هیډینګ نمبر 9. موږ سره نه هیډینګونه موجود دي. زه غواړم چې دې ته هیډینګ ورکم. هیډینګ 1 باندې کلیک وکړئ نو اتوماتیکلی به دې ته هیډینګ نمبر 1 ورکړي. زه غواړم چې د باډي ټیکس ته هم ډیزاین ورکم. دا ورته انتخاب کړئ کوم یو ډیزاین غواړئ، هغه باندې تاسو کلیک کړئ. فار ایگزامپل سب ټایټل مې ورته ورکوم، دا مې ورته ورکو، یا دا فار ایگزامپل چې کوم یو تاسو خوښوي هغه باندې کلیک کوئ، اتوماتیکلی به دا ور باندې اپلای کیږي. همدغه شان بیا چې کله زه به دې باندې کلیک کوم، دې کې ما سره 3 خبرې موجود دي. Save selection as a new quick style. فار ایگزامپل تا کوم ټیکس انتخاب کو او چینجز ته پکې کو، ته غواړې چې دا په خپل نوم باندې سیف کې هم سیف کولی شي. لایک فار ایگزامپل هیډینګ نمبر 1 دی کنه، دغه ته ما رنګ ورته ورکو. زه غواړم چې دی ډیفالت رنګ دی راته دا وي او همدارنګه سایز یې هم 16 وي. زه غواړم چې دا ځان سره سیف کما، ته دا همدا شان انتخاب کې را به شي سیف سلیکشن از نیو کویک سټایل. څه نوم ورته ورکې؟ فار ایگزامپل مای نیو هیډینګ سټایل. دا مې اوکې کلیک کو، نو اتوماتیکلی ماته څه واخیستو؟ مای نیو هیډینګ سټایل. فار ایگزامپل هیډینګ نمبر 1 دی باندې دا اپلای کوم، دا به باندې اپلای شي. زمدار ته په اپلای کا، دا به اتوماتیکلی په دې باندې اپلای شي. همدا شان لدیس خروسه ما سره بل څه شي دی، کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ما دلته موډیفای هم په دې کې راځي. زه غواړم چې په دې کې تغیرات وکړم، رایټ کلیک ور باندې وکړي، دلته هم سره موډیفای شته. موډیفای باندې کلیک کا نو زه دې ځای ته راوستم. زه کولی شم چې په همدغه هیډینګ کې ته هم تغیرات وکړم. نیم ورته چینج کړئ، نیم ورته چینج کړئ. سټایل بیسډ آن دا ورته چینج کړئ. سټایل فار فالوینګ پیراګراف دا ورته چینج کړئ، چینجولی شي. زه فار ایگزامپل دا دې راته بولډ نه وي، رنګ دې راته فار ایگزامپل دې شکل کې وي، دا مې اوکې کلیک کړه، اتوماتیکلی به هغه ور باندې اپلای شي. دا ما په دې کې چینجز وکړم. بیا رایټ کلیک ور باندې کوم، موډیفای ته راځم. دې کې را سره بل څه شی دی، ایډ ټو کویک سټایل لیست. زه فار ایگزامپل له دې څخه راته ریموو کا، راته لرې کا. ایډ ټو کویک سټایل لیست ما کلیک کیسته کی، دا به اوکې کلیک اتوماتیکلی به دا هغه د څخه لرې شي. بیا دې په کار شو، کلیک سیو یې کړه ځان سره. بیا رایټ کلیک ور باندې کوم، موډیفای باندې کلیک کوم، اتوماتیکلی اپډیټ. فار ایگزامپل دې کې ما کلیک ولګاو، دا مې اوکې ور باندې کلیک کو. زه هم چې یو کله چینج کوم بل دې راته اتوماتیکلی خپله چینج کیږي. زه رالم فار ایگزامپل ام اس ورډ مې دلته ولیکو از ایکول ټو رینټ 1,1. دغه ته زه غواړم چې همدا ورته ورکم، دا مې ورته ورک. اوس چې زه کله راشم فار ایگزامپل دغه ته رنګ بدلوم، اتوماتیکلی به راته دویم نمبر رنګ والا هم، دویم نمبر به راته هم بدلیږي. په دې کې ګورئ دا بدلوم، دا راته هم بدلیږي. ځکه راته بدلیږي چې دلته ما څه کې چک لګولی دی، اتوماتیکلی اپډیټ دی نه کلیک څنګه دا اوکې ور باندې کلیک کا. اوس چې کله هم زه دا چینجوم نو هغه به راته نه چینج کیږي. تاسو وګورئ دا چینج نشو. ته به اوس څه کې رایټ کلیک اپډیټ، اپډیټ باندې کلیک کړه، اتوماتیکلی به دا راته هم اپډیټ شي. بیا زه رالم رایټ کلیک مې ور باندې وکړم، موډیفای باندې مې کلیک کو. اونلی ان دیس ډاکومنټ نیو ډاکومنټ بیسډ آن دیس ټمپلیټ. فار ایگزامپل کو اونلی ان دیس ډاکومنټ ورته والی، صرف په دې ډاکومنټ کې دغه سټایل راته ښکاري. کنټرول ان چې پریس کوم بلکې به راته نه ښکاري. ګورئ ورته کنټرول ان دې کې را سره هغه سټایل نشته. زه غواړم چې په ټولو ډاکومنټ کې دې راته راشي، نو څه چل به وکړئ؟ رایټ کلیک، موډیفای، نیو ډاکومنټ بیسډ آن دیس ټمپلیټ، اوکې کنټرول ان، اتوماتیکلی به تاسو په دې ځای کې هم موجود وي. همدغه شان بیا ور باندې رایټ کلیک کوم، موډیفای ته راځم. بل سره به دې کې فارمټینګ موجود دي، ته کولی شي چې دغه فنټ ورته چینج کړي، هلته هم چینجولی شي، هلته هم چینج کولی شي. پیراګراف کې چینجز ورته راولي، ټیپس کې ورته راولي، بارډر ورته ورکړي، لینګویج فریم نمبرینګ ورته ورکړي. همدغه شان خپل هیډینګ ته شارټکټ ورته کریټ کړي، لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې دغه ته تاسو شارټکټ هم ورکولی شي. همدغه شان کریټ شارټکټ باندې به زه کلیک کوم، دلته به زه ودرېږم، زم کنټرول شفټ ا، کنټرول شفټ ا مې ورته پریس کړه، اتوماتیکلی ماته هغه شارټکټ دلته اساین شو. اساین باندې به زه کلیک کوم، کلوز به کلیک کوم، ان اوکې به کلیک کوم.
اوس چې کله هم زه دغه سټایل ور باندې اپلای کوم نو اتوماتیکلی به ماته څه شی اخلي دغه ډیزاین به ماته اخلي صحیح شو کنه زه رالم فار ایگزامپل هلته رالم زه ورته یم چې ام اس ایکسل دغه ته راته اپلای کا کنټرول شیفټ ا چې کله پریس کړئ نو اتوماتیکلی به دا ور باندې څنګه شي اپلای ور باندې شي بیا راټ کلیک کوم موډیفای ته رالم بل مثلا په دې کې څه شی د ټیکسټ افیکټ دی زه کولی شم چې دغه ټیکسټ افیکټ هم ورته اپلای کړم فار ایگزامپل دا دې ماته په دغه شکل کې راځي همیشه دا کلوز ان اوکې نو اتوماتیکلی ماته په دې شکل باندې ښکاري دغه ور باندې راستل غواړي دې منو درېږه رایټ کلیک اپډیټ ښه دا ټول ته اپډیټ شو دا مې ورته واخیسته رایټ کلیک اپډیټ اتوماتیکلی به درته اپډیټ شي بیا زه رایټ کلیک کوم سلیکټ آل ټول راته سلیکټ شو ټول راته انتخاب شو بیا رایټ کلیک کوم رینیم کولی هم شم ریموو کولی هم شم ایډ ګیلري ټو کویک ایکس ټول بار دې باندې مې کلیک اتوماتیکلی بلته ماته په دې کې دا ټوله ګیلري ایډ شي بیا زه راځم هلته کلیک ور باندې کوم کلیر فارمټینګ دغه فارمټینګ راته کلیر کا پوره فارمټینګ به کلیر شي هلته راته نورمل حالت ته راته راغی اپلای سټایل زه غواړم چې همدغه زما سټایل له دې ځای څخه ورته اپلای کړم هلته نیم هم ورته لیکلی شم فار ایگزامپل ام مې ولیکه څرنګه چې ما ام ولیکه نو اتوماتیکلی ماته پوره نوم راغی اپلای باندې به کلیک کوم اتوماتیکلی به راته په دې باندې اپلای شي زه کولی شم چې په دې کې تغیرات هم وکړم موډیفای باندې هم زه کلیک کولی شم هماغه ځای ته بیا راته راوځم دې باندې زه کلیک کوم دا ما ډایلګ باکس ته راولي ما کلوز کوم دا لږ وروسته وایو بل کمانډ ما سره بل ځای کې څه شی دی اټو کمپلیټ سټایل نیمز اټو کمپلیټ سټایل نیمز دې مطلب دا دی فار ایگزامپل دې نه زه کلیک ایسته کړم اول درته یو نوم فار ایگزامپل ولیکم ان مې ولیکم ان مې چې ولیکه نو ماته پوره نوم اوس نه راځي زه به ورته لیکم نارمل به ورته لیکم اتوماتیکلی به دا راته نارمل ته چینج شي زه یم کله چې یو حرف لیکم نو هغه نوم راته خپله ته کمپلیټ کوه اټو کمپلیټ سټایل نیم کې به چک ولګوئ فار ایگزامپل زه ورته څه لیکم ام مې ورته ولیکه اتوماتیکلی راته دا راغی ایچ لیکم هیډینګ نمبر 1 راته راغلی فار ایگزامپل ان لیکم نارمل راته راغلی زه یم چې دا زما نیو سټایل ته واړوه ام به ورته ولیکي دا به اپلای کلیک چې کله دې اپلای کلیک نو اتوماتیکلی دا ورباندې اپلای شو نیکسټ ما سره په دې کې څه شی دی چینج سټایلز چینج سټایل باندې زه کلیک کوم سټایل سیټ ته راځم زه کولی شم چې په دې کې د پوره ډاکومنټ سټایل چینج کوم خو زه به دې دپاره راځم فار ایگزامپل دې ته ما هیډینګ نمبر 1 اپلای کړو دا مې اپډیټ کړو خو نه دې ته مې هم هیډینګ نمبر 1 ورته ورکړو دې ته مې هم هیډینګ نمبر 1 ورته ورکړو او د باډي ټیکس ته مې فار ایگزامپل دا ډیزاین ورته ورکړو دې ته مې هم دا ورته ورکړو دې ته مې هم دا ورکړو صحیح شو همدغه شان زه راغلم سیټ سټایلز ته زه کولی شم چې له دې څخه پوره ډاکومنټ سټایلونه چینج کړم کوم یو ته چینج کړې فار ایگزامپل چې کوم ستا خوښ شو هغه باندې کلیک اتوماتیکلی به دا ورباندې اپلای شي زه یم چې دغه راته خپل حالت ته راوړه بیا به راشي سټایل سیټ باندې به کلیک کړي ریسیټ ټو کویک سټایل فرام ټمپلیټ دې باندې کلیک کړه یا ریسیټ ډاکومنټ کویک سټایلز باندې که زه چېرته کلیک کړم نو اتوماتیکلی به دا خپل حالت ته راته راشي یا زه یم چې فار ایگزامپل پوره ټمپلیټ خپل حالت ته راوړه ریسیټ ټو کویک سټایلز فرام ټمپلیټ فار ایگزامپل دلته رالم نو دې باندې ما څه اپلای کړو فار ایگزامپل دلته زه رالم دې باندې ما دغه سټایل مې ورباندې اپلای کړو زه یم چې دغه راته خپل حالت ته راوله تاسو به راشي سټایل سیټس ته ریسیټ ټو کویک سټایل فرام ګیلري دې باندې به کلیک نو دا هم اتوماتیکلی پوره ټمپلیټ راته خپل حالت ته راولي بل ما سره به دې کې څه دی سیو از کویک سټایل دې باندې زه کلیک کوم زه کولی شم فار ایگزامپل دا ما ورباندې اپلای کړو او دغه ته ما دا سټایل ورته ورکړو فار ایگزامپل باډي ټیکس مې ورته انتخاب کړو یا زه راځم فار ایگزامپل همدغه ځان سره سیف کوم سیو از کویک سټایلز دې باندې به تاسو کلیک کوئ څه نوم باندې سیف کړئ فار ایگزامپل دې نوم باندې اوکې دا مې ورباندې کلیک کړو نو هغه ما سره سیف شو همدغه شان زه راځم زه ورته یم فار ایگزامپل دا راته څه نوم باندې ما هغه سیف کړو فار ایگزامپل بلیک اینډ وایټ مې ورته واخیستو بلیک اینډ وایټ راته راغی صحیح شوه همدغه شان زه راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته طاهر والا راوله طاهر والا به راته اتوماتیکلی خپله باندې راولي همدغه شان زه ورته وایم چې دا راته خپل حالت ته راوله ریسیټ ډاکومنټ ټمپلیټس به راته خپل حالت ته راولي همدغه شان زه ورته وایم چې ریسیټ ټو کویک سټایل فرام ټمپلیټس دې باندې زه کلیک کوم نو اتوماتیکلی هر څه راته خپل حالت ته راغله او نارمل حالت ته راته چینج شو دې نه پس ما سره کلرس موجود دي زه کولی شم چې دغه ته پوره ډاکومنټ ته کلر چینج کړم همدغه شان زه راځم پیج لیاوټ ته زه ورته وایم چې دغه پیج ته ماته کلر ورکړه دا کلر ما فار ایگزامپل دې پیج ته ورته ورکړو همدغه شان کله چې زه راشم فار ایگزامپل www.google.com دا مې ورته ولیکو فار ایگزامپل www.yahoo.com دا مې ورته ولیکو صحیح شو همدغه شان چې کله زه په دې یو باندې کلیک وکړم کنټرول ونیسم کلیک ور باندې وکړم نو دې ته وایي فالو لینک دا موږ سره هایپر لینک دی
او دا را سره څه شی دی فالو لینک. فالو لینک مطلب دا دی چې کوم لینک باندې تا کلیک کړی وي دې ته وایي فالو لینک، کوم باندې چې تا کلیک نه وي کړی هغې ته وایي هایپر لینک. صحیح شوه. همدغه شان زه راځم یو شیپ هم راولم. نو کله چې زه راشم هوم ټیب ته سټایلز باندې زه کلیک کوم، دې کې راشم کلر ته. دې کلر سره پوره ستا ډاکومنټ کلر یې بدلېږي، که هغه د هایپر لینک کلر وي، که هیډینګ کلر وي، که باډي ټیکس وي، که پیج کلر وي، که شیپس وي، که سمارټ آرټ وي، که چارټ وي، پوره کلر دې سره بدلېږي. کوم کلر غواړئ فار ایگزامپل دا ورته غواړئ، دا ورته غواړئ، کوم چې ستاسو خوښېږي هغه باندې کلیک کوئ نو اټومیټیکلی به تاسو ته هغه ورباندې اپلای کېږي. زه یم فار ایگزامپل دغه کلر زما خوښ شو یا مې دا خوښ شو، فار ایگزامپل دا مې خوښ شو، اټومیټیکلی به هغه کلر ورباندې اپلای شي. پوره ستا ډاکومنټ کلر یې بدلې شولې، ستا ډاکومنټ چې کومې کلر یې وي پوره 1 by 1 چینج شولې. همدغه شان ته کولی شي چې په دې کې تغیرات هم وکړي یا ته یو نیو کریټ کړي. کریټ نیو تیم کلر باندې به کلیک کړي. ګوره هلته ورته وګورئ هایپر لینک او فالو هایپر لینک. دې کې ما سره ګوره شیپس دي، شیپس کلر دې زم فار ایگزامپل شیپ دې راته په دې شکل کې راځي. همدغه شان زم بیک ګراوند کلر راته په دې شکل کې وي او دا دې راته په دې شکل کې وي. چې کله مې هایپر لینک باندې کلیک کړی نه وي هغه دې راته په دې شکل کې وي او چې کله مې رومانې کلیک کړي هغه دې راته په سور کلر کې وي. څه نوم ورته ورکړئ، دا مې سیف ورباندې کلیک کړو. څرنګه مې چې کلیک ورباندې وکړو نو اټومیټیکلی ماته 1 by 1 ټول چینج شو. فار ایگزامپل دې ته تاسو بل یو اپلای کړی وي، زه ورته یم چې هغه زما والا اپلای کړه نو کلر ته به راشئ او مای کسټم کلر باندې به کلیک تاسو ته به اټومیټیکلی هغه ورباندې اپلای شي. کنټرول نیسم دې باندې کلیک کوم نو اټومیټیکلی به دا راته هم سور ته چینج شي ځکه چې دا فالو هایپر لینک شو. همدغه شان زه ورته یم چې درته خپل حالت ته راوله، افیس باندې به کلیک کړي، افیس دی خپل حالت دی. دې نه پس ما سره فنټ موجود دی، فنټ کې زه کولی شم چې د خپل فنټ چینج کم. صحیح شو. کوم یو ډیزاین ته چینج کړي، زه ورته یم فار ایگزامپل دغه ډیزاین ته راته چینج کړه او هغه ډیزاین ته به راته چینج شي. همدغه شان زه بیا راځم، زه ورته یم فار ایگزامپل دغه ته راته چینج کړه، فار ایگزامپل دې ته بیا راته چینج کړي. همدغه شان زه کولی شم چې خپل فنټ هم ورته کریټ کړم، کریټ نیو تیم ته به راشي. دې ځای کې ورته هیډینګ فنټ ورته ورکړئ، فار ایگزامپل ما ورته دا ورکړئ، هیډینګ دې ماته په دې شکل کې وي او باډي ټیکسټ یې ماته فار ایگزامپل په دې شکل کې وي. څه نوم ورته ورکړئ مای ټیکسټ سیف. اټومیټیکلی به هغه ورباندې اپلای شي. که اپلای نه شو دلته به راشي هغه ورباندې انتخاب کړي. زه یم خپل حالت یې راته راوله، افیس به ورته والي نو دا به راته خپل حالت ته چینج شي. پیراګراف سپیسینګ ورته ورکړئ، فار ایگزامپل دغه شکل کې ورکړئ، دې شکل کې ورکړئ، دې شکل کې ورکړئ نو هغه لاینونو ترمنځ سپیسینګ راځي. ته کولی شي چې خپل هم ورته کریټ کړي. بای ډیفالټ چې کوم ډیفالټ دپاره وي څه شو د هیډینګ شو، د فار ایگزامپل سایز شو، لیفټ خانه، رایټ خانه، الاینډ. ساده ساده خبرې دي، سخت خبرې نه دي. له دې څخه وروسته ما سره سیټ از ډیفالټ دی. فار ایگزامپل تاسو دا کلر ورته انتخاب کو، همدغه شان فنټ ته راغلی دا خپل فنټ هم ورته انتخاب کو او سټایل ته راغلی، فار ایگزامپل سټایل مو هم ورته دا واخیسته. کله چې تاسو کنټرول ان پریس کوئ نو دا راته بیا خپل حالت ته راغی. زه ورته وایم چې ماته سیټ از ډیفالټ کا. سیټ از ډیفالټ مطلب دا دی چې همیشه دې په همدې شکل باندې وي. سیټ از ډیفالټ باندې به کلیک کوو، کنټرول ان چې زه کله پریس کړم نو اټومیټیکلی چې کله زه یو شیپ کریټ کوم نو دا ماته په زیړ شکل باندې کریټ کیږي. همدغه شان چې زه کله هیډینګ ورکوم فار ایگزامپل نو همدغه شان ماته په دې شکل باندې راځي. فار ایگزامپل ورته ورکوم نو همدغه شان تاسو کولی شئ چې ډیفالټ سټایل هم ورته برابر کړئ هیډینګ. صحیح شو کنه. اوس زه وایم چې دغه راته خپل حالت ته راوله، چینج سټایل ته به راشئ، سټایل سیټ دې کې به ورته 2010 واخلئ، دې کې به کلر ته راشئ، افیس به ورته واخلئ، فنټ ته به راشئ، افیس، پیراګراف دې کې به ورته اوپن واخلئ، سیټ از ډیفالټ به کلیک کړئ. خو چې تاسو سیټ از ډیفالټ کلیک کړی نه وي کنټرول ان پریس کړئ بیا هماغه حالت ته راغی. زه یم نه همدغه حالت کې راته پرېږده، تاسو به راشئ سیټ از ډیفالټ باندې به کلیک کړئ. کنټرول ان چې کله تاسو پریس کوئ اټومیټیکلی به تاسو ته خپل حالت ته راغلی وي. له دې څخه وروسته ما سره ډایلګ باکس لنچر دی. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ماته څه شی راځي، ډایلګ باکس لنچر ماته اوپن کېږي. ګوره کله چې دلته ودرېږم نو دې شارټکټ هم ماته شو کېږي، الټ کنټرول شیفټ اس. الټ کنټرول شیفټ اس چې زه کله پریس کوم نو اټومیټیکلی ماته څه شی راشي، ډایلګ باکس لنچر ماته دلته شو شي. دغه ما سره هغه سټایلونه دي چې کوم ما سره دلته موجود دي. زه راځم فار ایگزامپل دغه ټکس لیکم، دا مې ورته ولیکم. زه یم چې فار ایگزامپل دغه باندې راته هیډینګ نمبر 1 اپلای کړه، شو پریویو باندې به تاسو کلیک ولګوئ، هیډینګ نمبر 1 راته په دې باندې اپلای کړه. بیا زه راځم فار ایگزامپل باډي ټکس ورته اپلای کوم، کوم یو ټکس ته پکار دی زه ورته فار ایگزامپل دا زما پکار دی او ما راته اپلای کړه. نیکسټ کمانډ ما سره په دې کې څه شی دی، شو پریویو مطلب دا چې تاسو ته به دغه پریویو شو کیږي.
ډیسیبل لینک سټایل مطلب څه شی دی؟ ډیسیبل لینک سټایل مطلب دا دی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه کې راته دغه افیس چینج کړه، دغه ته راته سټایل ورکړه، یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دې کې راته صرف دغه یوه جمله راته سټایل، دغه یوې جملې سټایل راته چینج کړه، نورو راته مه چینج کوه. تاسو به دغه یو جمله ورته انتخاب کړئ، یا فار ایگزامپل دوه درې لغات ورته انتخاب کړئ، هغه ورته انتخاب کړئ. کله چې زه راشم فار ایگزامپل دې باندې زه هغه سټایل اپلای کړم نو دا به ورباندې اټومیټیکلي په خپله اپلای شي او په دې باندې به راشي. همدغه شان که فار ایگزامپل زه ډیسیبل لینک سټایل کې کلیک ولګوم او زه راشم فار ایگزامپل دا مې ورباندې اپلای کړو، نو اوس په پوره پیراګراف باندې اپلای کیږي، هغه سلیکټ ټیکس باندې به نه اپلای کیږي. دې ته وایي ډیسیبل لینک سټایلز. که دې کې تاسو چېرته چیک ولګوئ نو پوره پیراګراف باندې به هغه سټایل اپلای کیږي. که دې نه کلیک ایسته کوئ بیا چې تاسو کوم ځای انتخاب کړی وي صرف په هماغه سلیکټډ ټیکس باندې به اپلای کیږي او نور باندې به نه اپلای کیږي. له دې څخه وروسته ما سره بل آپشن دی، آپشن باندې زه کلیک کوم. ګوره دې کې ماته څه لیکلي دي سلیکټ سټایل ټو شو. زه ورته فار ایگزامپل دغه ځای کې ماته صرف هغه سټایلونه شو کا چې کوم استعمال شوي دي. ته به راشي ان یوز باندې به کلیک یا ان کرنټ ډاکومنټ باندې به کلیک کړي، دا به اوکې کلیک کړي. نو ګوره زه بیا رالم، زه ورته یم چې ان یوز، ان یوز مطلب دا دی چې کوم څه استعمال شوي دي. اوکې مې کلیک کړو. ښه زه ورته وایم چې آل سټایلز باندې که زه چېرته کلیک کړم اوکې باندې کلیک کړم دا خو ماته ټول سټایلونه راولي. زه ورته وایم چې کوم په دغه ډاکومنټ کې استعمال شوي هغه راته صرف راوله ان یوز. اوکې وایي دغه یوز دي او دغه یوز شوي دي، هیډینګ نمبر 1 هیډینګ نمبر 2 هیډینګ نمبر 3 او بالکل دا خو موږ اوس استعمال کړو مخکې. بیا اپشن ته رالم، له دې څخه وروسته ما سره سلیکټ هاو لیست از سورټډ. زه ورته وایم دغه لیست ماته سورت کا. اول خو ماته آل سټایل راول اوکې مې ورباندې کلیک کړو. زه ورته وایم چې دا راته A to Z سورت یې راته کا. سورت مطلب ترتیب، سورت خو موږ پرونه ویلې کړ. زه ورته وایم چې دا راته الفابیټیکلی سورت کا، یعنی A to Z راته سورت کا. اوکې مې کلیک کړو، اټومیټیکلی اول C دی، بیا B دی، همدغه شان B C D 1 by 1 به دا لاندې ځي. نیکست ما سره به دې کې بل څه شی دی سلیکټ فارمټینګ ټو شو از سټایلز. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه ځای کې چې کوم دغه فارمټینګ ما استعمال کړي دي دا را دلته په کوم شکل باندې شو شي. زه ورته وایم پیراګراف لیول فارمټینګ. اوکې ګوره دلته رالم، دغه ته ما بولټس ورکړو. دغه بولټس تاسو ورته وګورئ دلته شو کېږي نه شو کېږي. زه ورته وایم چې دا راته شو کا بولټس ان نمبر فارمټینګ باندې به کلیک ولګوئ. اوکې باندې کلیک کړي دا کېدای شي دغه دی، دلته راته شو ګورئ بولټډ سمبل. بولټس هم ورکړي کوم نه دي ورکړي؟ بالکل هم ورکړي دي. آپشن ته زه بیا راغلم، زه ورته وایم چې بولټس راته مه شو کوه. اوکې مې ورباندې کلیک کړو، بولټس مه نه شو کېږي، صرف انیم به شو کېږي. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده سلیکټ هاو بلټین سټایل نیمز آر شون. شو نیکست هیډینګ وین پریویس لیول از یوزډ. یاد ساتئ تاسو ته ما ویلې چې کله موږ هیډینګ نمبر 1 اپلای کړو هیډینګ نمبر 2 موږ ته شو شي، چې 2 اپلای کړو 3 موږ ته شو شي، 3 اپلای کړو 4 موږ ته شو شي. اوس خو لا فی الحال موږ 1 استعمال کړی دی، 2 راته شو شوی دی. که 2 زه استعمال کړم 3 به راته شو شي. دا مې ورته انتخاب کړو، هیډینګ 2 ورباندې اپلای کوم، اټومیټیکلی ماته هیډینګ نمبر 3 راغی. زه همدغه شان راته مه کوه 4 5 6 دی نورو ته مه ځه. آپشن باندې به کلیک کړي، شو نیکست هیډینګ دی نه به کلیک ایسته کړي. اوکې به کلیک کړي. ګوره کله چې زه هیډینګ نمبر 1 اپلای کړم 2 برته شو شي، دا خپله بلټین شو دی. که هیډینګ 2 اپلای کړم نو 3 برته نه شو کېږي، یعنې مخکې نورې لیولې راته نه شو کېږي. ځکه چې آپشن ته رالم هلته ما شو نیکست هیډینګ نه کلیک ایسته کړم. نیکست ما سره بل څه شی دی هاید بلټین نیم وین الټرنیټ نیم ایگزیسټ. که دې کې زه چېرته چیک ولګوم دا اوکې کلیک کړم، زه ورته وایم چې کله ما یو ټیکس ته نیم ورکړو هغه خپل نیم دی ورک شي او بل نیم چې کوم ما دا رینیم کړو رینیم نیم دی ماته په دې کې شو شي. زه به راشم هلته به فنټ ورته والم از ریکمنډډ، هلته مې ان یوز واخیستو. اوکې مې کلیک کړو. ښه زه راځم هلته ورته وایم چې هیډینګ 2 ماته چینج کړه. دې باندې به زه رایټ کلیک وکړم، موډیفای باندې به کلیک کړم. کله مې چې موډیفای باندې کلیک کړه زه ورته وایم چې دې ته راته څه نوم ورکړه مای نیو هیډینګ 2. اوکې هماغه نیم راته راغی که راته رانغی. زه ورته وایم چې دې سره دې خپل نیم هم شو کوه. آپشن باندې به کلیک کړي، هایډ نه به کلیک ایسته کړي، دا به اوکې ورباندې کلیک کړي. نو ګوره تاسو ورته وګورئ هیډینګ 2 هم راته شو کېږي او هغه ما چې کوم نوم ورکړی دی هغه هم راته شو کېږي. ګوره دلته هم راته شو کېږي په دې ډسکرپشن کې. صحیح ده که نه؟ بیا آپشن ته رالم اونلی ان دیس ډاکومنټ. دغه چې کوم سیټینګونه ما وکړه دا صرف دې ډاکومنټ دپاره وي که نه ټولو دپاره. نیو ډاکومنټ بیسډ آن دیس ټمپلیټ مطلب دا دی چې فیوچر کې کوم نور ډاکومنټ زه راوړم ټولو دپاره دغه سیټینګ وکړه. زه نه صرف دې ډاکومنټ دپاره اونلی ان دیس ډاکومنټ. نیکست ما سره به دې کې بل څه شی دی مینیج سټایلز. دې باندې زه کلیک کوم، دا هماغه خبره ده چې تاسو ته ما هلته ویلې
دې ځای کې ته کولی شې چې پیراګراف سپیسینګ ورته چینج کړي. همدغه شان له دې څخه وروسته ما سره بل څه شی دی سټایل انسپیکټر. زه ورته یم چې دې کې بعضې سټایلونه مار کړي دي، غواړم چې هغه ورڅخه ریموو کړم. سټایل انسپیکټر باندې به کلیک کړم، دا به ریموو کړم. له دې څخه وروسته ما سره دا سټایلز دي، دا راته ریموو کړه. دا مې فار ایگزامپل انتخاب کړه، دا راته ریموو کړه. صحیح شوه. ریموو هر څه راته ریموو کړه، راته ریموو یا کلیر آل باندې کلیک کړه، هر څه به راته ریموو شي. نیکسټ ما سره به دې کې بل څه شی دی نیو سټایل. زه کولی شم چې یو نیو سټایل کریټ کړم. نیو سټایل باندې به زه کلیک کړم، لکه څرنګه مې چې هلته ویل، هلته خو موږ ایډیټینګ کوو، خو دلته زه نیو سټایل جوړولی شم. نیم څه ورته ورکړئ، زه ورته یم فار ایگزامپل مای نیو سټایل. پیراګراف دی څه شی دی، زه ورته یم فار ایگزامپل لینکډ پیراګراف. سټایل ټایپ لینک پیراګراف. ښه نورمل. زه ورته یم هیډینګ نمبر 1 کې راته چینجز راوله. لاندې سټایل فار فالوینګ پیراګراف، لاندې پیراګراف دپاره به کوم سټایل درته ورکړي، سب ټایټل درته ورکړه. همدغه شان زه راځم، زه ورته ویم چې هیډینګ ته راته دا سټایل ورکړه، 16 یې راته کړه او رنګ یې راته فار ایگزامپل په دې شکل کړه. هماغه خبره ده لاندې ایډ ټو کویک سټایل لیست، دلته راته ایډ کړه. اتومیټیکلی اپډیټ، اتومیټیکلی به خپل اپډیټ کېږي چې کله د یو چینج کوو هغه لاندې چې کوم سټایل درکړی دی هغه به هم چینج کېږي. دې ډاکومنټ دپاره یې که ټولو ډاکومنټونو دپاره دی، صرف دې ډاکومنټ دپاره دي، دا هماغه خبرې دي ټولې. اوکې مې ورباندې کلیک کړو، اتومیټیکلی به دې باندې اپلای شي. دې ته زه رالم، دا مې کلیر فارمیټینګ کوم، زه دې باندې راته اپلای کړه، دې باندې به راته اتومیټیکلی هغه اپلای شي. صحیح شو که نه. بیا زه رایټ کلیک کوم، موډیفای ته راتلی شم، تغییرات هم زه په دې کې کولی شم. زه فار ایگزامپل دا راته دغه شکل ته راوله، اوکې مې ورباندې کلیک کوم، اتومیټیکلی به دا راته هم اپډیټ کېږي. اتومیټیکلی اپډیټ دی که نه، ولته ما دې کې کلیک لګولی دی، دې ته کلیک ایسته کړم، دا اوکې کلیک کړم، ورته فار ایگزامپل دا راته ما اپډیټ کوه، دې باندې مې کلیک کړو، دا به راته رنګ والي او دې راته رنګ وانخېسته. نیکسټ خبره ما سره به دې کې بله څه شی ده، زه راځم کیبورډ څخه شیفټ F1 پریس کوم. کله چې زه شیفټ F1 پریس کوم، دلته ما سره یو بل قسمه ډایلګ باکس لانچر راشي. دې کې ما سره اول خبره څه شی ده سلیکټډ ټیکسټ. زه ورته یم فار ایگزامپل دغه ټیکسټ او دې نه زه یو نیو ټیکسټ جوړوم، دواړو ترمنځ فرق کتل غواړم. کمپیر ټو انر سلیکشن باندې به زه کلیک کوم، زه یم چې دا راته کلیر کا. دې باندې به تاسو کلیک کوئ او دې کې به راشي کلیر فارمیټینګ ته، هغه فارمیټینګ کلیر شو کلیر نه شو، تا ته وایي چې اول کې دا شکل اوس دې شکل ته راغی. همدغه شان د دې یا چې کوم ټیکس ما انتخاب کړو، دې پوره انفارمیشن ماته په دې ځای کې شو کېږي. صحیح شو که نه. یا دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړو، دې انفارمیشن ماته په دې کې شو کېږي 1 by 1. دې نه مې کلیک ایسته کړم. صحیح شو. همدغه شان ګوره ما دلته څه شو کېږي، فنټ څه شی دی، تا ته وایي چې دغه فنټ دی، دومره سایز دی، ایټالیک ده، او همدارنګه لیفټ خواته الاینمنټ دی، انډنټیشن یې 0 دی، سپیسینګ یې 0 پوینټ بیفور دی، 10 پوینټ آفټر دی، او لاین سپیسینګ. کدی باندې مې کلیک کړي کې پوره نور انفارمیشن هم ماته شو کېږي. ډسټینګویش سټایل سورس کدی باندې زه کلیک کوم، دې کې ماته انفارمیشن زیاتېږي او کمیږي. صحیح شو که نه. تاسو دلته ورته وګورئ فورم کریکټر سټایل سب ټایټل امفسایز. صحیح شو که نه. همدغه شان شو آل فارمیټینګ مارکس، مطلب دا دی که نه چې دغه آپشن راته کاروي. شو آل فارمیټینګ باندې کلیک کوم. صحیح شو که نه. ګوره که دې باندې کلیک کوم هلته راته چیک ولګېږي. یو بله خبره چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، کله چې موږ یو ډیزاین کریټ کړو او هغه د ټولو ډاکومنټو دپاره وي، زه یم چې دغه ډیزاین ریموو کړم، کنټرول ان پریس کوم، دوباره راته هغه ډیزاین راځي، زه غواړم چې دغه ریموو کړم. زه به څه کوم، فار ایگزامپل تاسو دلته ښیم، لکه دې ځای کې موږ سره دا مای نیو سټایل دی. صحیح شو. دا مې فار ایگزامپل کریټ کړی دی، زه غواړم چې دا له دې څخه ریموو کړم، کنټرول ان پریس کوم، دلته را سره دا بیا هم راځي، دلته را سره موجود دی، زه غواړم چې دا ریموو کړم. صحیح شوه. څه چل به کوم، زه بلته راشم مینیج سټایلز ته، امپورټ ایکسپورټ ته، او دې کې به راشم څه شي ته مای نیو سټایل ډیلیټ یس ټو آل، دلته به هم راشي، دې به هم ډیلیټ کړي، ډیلیټ یس ټو آل کلوز. کنټرول ان چې اوس تاسو کله پریس کوئ، تاسو راشي هغه سټایل به دې نه وي موجود، یعنی تاسو به راشي ډایلګ باکس ته، دې کې به راشي مینیج سټایلز ته، امپورټ ایکسپورټ ته، دې ځای کې چې کوم ځای کې تاسو سره موجود دي ډیلیټ باندې کلیک کړئ، ډیلیټ آل کلیک کړئ، تاسو به اتومیټیکلی څنګه شي، دا به تاسو ته ریموو شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سټایل ګروپ